حضرت ابو دغه وایي چې محمد ابن ابي بکر ابن حزم وی د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زمانہ کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنہ زمانہ کې په نجران کې یو ځای کنه کېدنو یو قبر پکې راووت نجران کې یو ځای کنه ستېده نو قبر پکې راووت چې قبر راووت نو سړی پکې ناستو په قبر کې یو مړ دی خو ناست دی او داخل لاسې په دې ښی سړی ښودی دی او ګس لاسې په دې ګسه سړی ښودی دی تا به ګنې جمدې ناست دی حالانکې و مړ او روغ رمټ بلکل ټیک ټاک ګیره شته د سر حالانکې چې مړي باندې وخت تېر شي نو نور که وجود یې روغ وي خو دا ویښتې غورځېږي ګیره شته سر یې شته وجود یې نوکان حالانکې د مړي نوکان هم غټېږي نوکان یې په خپل ځای برابر دي اور سه ټیک ټاک دي او یا ښې لاسې لکه بنده چې بانګ وایي ښې لاسې دی ښي غوږ سره یې ښودی دی او ګس لاسې د ګس غوږ سره یې ښودی دی خدای پاکه دا څوک دی دا هلک نو او ګوته یې په لاس وه ګوتمني په دې ګوته کې ګوتمه وه ګوته یې په لاس وه او تورېږه دا ګوته څه ده او عجیبه دا وه چې هغې وله د الله سره لرې که د دې سړي نه نو وینه ترې روانه شوه او چې دا بل لاس یې وله بل طرف نه لرې که نو وینه ترې روانه شوه نو رښتیا ووایې که د ډاکټر مخکې دی دا خبره وکړه یو کافر ډاکټر مسلمان ډاکټر مخکې نه به چې دروغ وی مړي نه وینه کم ځای ځي انسان خو چې مړ شو خو وینه ختمه جمود پکې را ختم شو مړي نه به څنګه وینه ځي نو مړی په قبر کې دا خبرې ولې کوي دا نکیر منکر ته جواب ولې ورکوي او رب العالمین فرمایي چې په قبر کې دا جنت ولې ویني دوزخ هم ویني هغه جدا د مرګ نه پس جدا حالات دي هغې کې زموږ عقل او دماغ کار نه کوي هغې حالاتو سره موږ نه یو مخ شوي موږ دنیا سره مخ یو نو چې کوم چې د دنیا د حالاتو نه لږ لرې په نظر راځي نو مسلمان خو مني خو د خدای رسول وینا مسلمان مني او کافر نه مني نو چې ښې لاس به هم ترې لرې کړ نو وینه به روانه شوه او چې ګس لاس به ترې لرې شو نو وینه او یې زه راته خپله وویل باباجي زمونږ د خدای پاک وبخي شهزاده مولوي صاحب هغه راته وی په درس کې وی دلته یو مقبره یاده کړه وی ما درس کو دلته پیرانو په جومات کې او یو سړی راغی وی ما ته وی چې اله مولوي صاحب راشه مونږ مړی شوی دی او قبر کنو بل مړی پکې راووته او روغ رمټ سالم پروت دی یاره وی مونږ ما طالبان هم را سره مونږ چې راشه تماشه به وکړو وی لاړو وله مقبرې له وی چې مقبرې له څنګه لاړو نو وی مړی په قبر کې کفن کې سالم پروتو او داسې مړی نو چې چا پیژنده خدای خبر څوک و وی چې مړی ته هغوی ما ته چې راشه په خېټه خنجر پروت دی دا وره ښه دا د بعد نیکه د خولې خبره ما ته اورېدلې په خېټه خنجر پروت دی وی چې وکتل دوه مخې د چاړه په خوا به خلکو دا ټوپکې تماچې هغه زمانه کې نه وي او که وی به هم نو چې ته پوج پولیس سره به وي عامو خلکو سره نه وي چړې به وي خلکو سره خنجر به خلکو سره دوه مخې د چاړه په هغې به مرګونه کول په دې خېټه خنجر پروتو وی چې په خېټه خنجر پروتو د باباجي خبره ده یو سړی یاد کو اسنودین کاکا څوک و زما نه پیژنم څوک به و نو اسنودین کاکا وی اسنودین کاکا ور ټوپ کړلې او هغه چاړې ته راوویسته چې چاړې راوویسته وی وینه ترې روانه شوه وی دا ما په خپلو سترګو لیدلي باقاعده ترې وینه روانه شوه سیف الدین کاکا و د خدای دې وبخي د قاسم خیر و د کندي محمد سید حاجي صاحب و د بدر خیر و د کندي دا دواړه ګوان په دا موقع ناستو اوس دواړه مړه دي خدای دې وبخي دا وی ګوان دي دا مخامخ ناستې وی دا ګوان دی وی زما وی وینه ترې روانه شوه اوس وینه بنده وینه نه بندېږي وینه بنده وینه نه بندېږي نو باباجي زمونږ وی ما اوس نو دین کاکا ته وی چې ته راکړه دا چاړه یې راکړه چې واپس هم وله خېټه کې کېښوده وینه بنده شوه او دا ځکه د چاړې سره خښ کړی دی دی د چاړې سره ځکه خښ کړی دی چې دا وینه تې دي نو مړي نه وینه تلل نو دی وی محمد ابن ابي بکر ابن حزم
چې نجران فتح شو او منګه قبر دغه الک پکې وروت ناشته چې خې لاس د وګ نه لړکو نو وینه ته بیږي چې ګس لاس ترکو نو وینه ته بیږي نو بیا حضرت عمر فاروق ته اطلاع رسیدا هغه ویلا سونه ولته ملر کوي هغه ځخه به لاس پروتو لاسونه ولا واپس په خپل باندې کېده چې ګوته ته مو قتل ګوته ته نو په ګوته د پاسه لیکلو ربي الله رب زمان الله دی ربي الله رب میں الله دی نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی دا اغا الک دی عبد الله ابن تامر دا اغا الک دی عبد الله ابن تامر چې کوم هغه بادشاہ ته وی چې بسم الله رب الغلام و مولا نو الب امرم غرین امرم دا غالک دی نو اصحاب الاخدود چې کنده اوستا او اور پکې بلکو یو واقعا دادا حضرت صہیب رضی اللہ عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه نقل کړي او یو دویمه واقعه هم د متعلق ده دویمه صدا هغه ده چې حضرت علی رضی الله عنه فرمایي وی د فارس په علاقه کې یو بادشاہ تیر شوی دی او د هغه بادشاہ قانون دا چې خپل خور سره مور سره لور سره نکاح جایز ده دی قانون اوتم دا مجوسیان دا کارونه کوي فارس کې مجوسیت تیر شوی نو خلکو بخویندو سره نکاحګانې کوله مور سره به نکاح کوله پلار به مړ شو لور سره به نکاح کوله خوردې سره به نکاح کوله ورې سره به نکاح کوله دا پابندی نه وخت کوم جنې د خوخي نکاح سره کوه نو بعض کسان مسلمانانو هغه وی چې نه دا خو ناروا دي دا خو حرام دي دا څه کې نو دې بادشاہ دغه چلو کا چې د کندې او کنستلې او اورې پکې بلک او هغه مسلمانانه پکې وغورځول لیکن دا وراوسط الله د مسلمان امداد کوي چې کوم مسلمان براغشته او غورځو به نو د غورځولو نه مخکې به الله داغه نه په دې لاره کې سووستا او الله په اسانه به سووستا نور ته به مړ ورغی کیارو دا اور تکلیف وته ملاو نشي الله خو کوي د امداد نو حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه چې کله لال او اصفهان فتح ک دغه علاقه فتح کړه او دغه علاقه چې کم فتح کړه د علاقه په د باندې خدای او بادشاہ بیا مسلط ک مقرره کپه دغه نوم حارث ابن مزاز حارث ابن مزاز دا یو مسلمان بادشاہ په خدای را مسلط کو او دغه ظالم بادشاہ سره د قوم نه نستو نابود کو هغه د مسلمانانو دغه ظلم سزا ول خدای په دنیا کې ورکړه حارث ابن مزاز دا غنومو نو ابو موسی اشعری رضی الله عنه د پیغمبر صلی صحابي دی چې هغه کله اصفهان فتح کو یو دیوالو لګون دیو باقی پرې وته نو خلکو چې دا دیوال لا لوا نو چې دیوال وو نو بیا برا پرې وته الکه دا مضبوط کې کنه ولی پریوزی نو چې دیوال به بیا وو نو بیا برا پرې وته نو چا وته وې سیب په دې دیوال مونږ وسی کړی دی دا غورځيږي دا سه معلومیږي لکه دیوال لاندې څوک سړی دا قبر دی څوک سړی دی قبر دی نو ابو موسی شریم حیران شو چې راشه یو ناشنا خبره ده فوج را سره د خلک تا ویو کنه وې ده چې وی کنه نو یو قبر پکې راو قبر کې یو سړی ولاړ دی مړ دی ولاړ دی او لاس کې توره ده ډړې والے د قصې ډړې والے ده لکه بوت غوندې مخامخ ولاړ دی نه او لاس کې توره ده او خدای مړی ته ګورا لاس کې تورې ته ګورا او ولاړ ته ګورا دهلا سوکته چې توره مکتا نو په توره باندې لیکلیو چې انا حارث ابن مزازن پاغه توره لیکلیو چې انا حارث ابن مزازن کم حارث ابن مزاز چې د اصحاب الاخدود نه د مسلمانانو انتقام غشته دي چې مسلمانان د اور په کندو کې سوځولې دي هغه انتقام د مسلمان ما غشته د حارث ابن مزازن په توره لیکلیو حضرت عمر ته خط لګوي دا شی مې ولید هغه خپ آرام اوچت کې او قبر ولا او کنه او پکې دفن کې تور وسره دفن کې نو به اوچت کې قبر ولا او کنه او پاره کې دفن کړ زمارونو زماره دې خبره خلاصه صدا
ادا چې مسلمانانو باندې ځای په ځای تکالیف راځي، د کافرو د لاسه ظلم شروع دی او زیاتې شروع دی. یو ځای کې مسلمان په امن نه دی، دوه نقصان دي. یو خداغي غلطه وجه دا ده چې د موږ د مسلمانانو په منځ کې اتفاق نشته. کافر چې څومره دي هغه یو بل سره په اتفاق دي. یعنی دغه ظالمان په برما باندې لګیا دي نن، او د برما د مسلمانانو قتل عام سچې ماشومان نسل کشي ولا کوي او ختم یې کړل، لیکن کافر وسره خپل ولاړ دي. یو کافر چې مرینو امریکا ټوپونه وایي چې د ما کافر ولې مړ شو، یو معمولی کافر چې مړ هندستان ټوپونه وایي چې د ما کافر ولې مړ شو، او د دنیا مسلمانان مړ شو، لیکن چام انساني حقوق والا څه شو چې هغه انساني حقوق والا نه انساني حقوق والا را پاسېدل، نه اقوام متحده په غوبل جوړ کو او نه زموږ مسلمان په غوبل جوړ کو. خپه کېږم عوام نه یادو، شکر دی عوام د پاکستان مظاهره وکړ، صرف پاکستان کې وشوي، بنگلاديش کې د ما په خیال بشوي، سبا د ملکونو کې بدور شوي، لیکن دا په سفارتي سطح دا مسلو چتول پکار دی. دغه ملک کم سفیر چې ستا په د ملک کې ناشته ولې ناشته مسلمانانو له پکار دي چې د دې لپاره حکمران طبقه یو اجلاس وکړي، ټول مسلمانان دا غونډ کی او دغه ظالم ته وای دا چې کوم بد متوالا دی او څوک مسلمانان وایي چې اخر وجه صدا ولې وجه نه ولې اغیزان له خپل ملک ازادي غواړي، د خپل وطن ازادي غواړي. نو دا دې خو مثالونه موجود دي. مونږ ازادي غوښتله انګريز آزاد کړو، هندو ازادي غوښتله نو ازادي ولا ورکړه، او په دې افریقا کې په ډېرو ملکونو کې عیسایانو ازادي غوښتله امریکای ولا ازادي ورکړه. دا خو د دوی یو حق دی، مسلمانان دي. نه رسول الله مبارک فرمایي په حدیث عمل نشته، اسوي وی مسلمان داسې دی لکه یو جسد، یو وجود شي دی، داسې دی شي یو وجود کې چې لاس خوږیږي ټول دردېږي، سترګه خوږیږي ټول دردېږي، خپه خوږیږي ټول دردېږي. نو یو مسلمان چې په یو ګډ کې یو مسلمان او دردېږي نو پکا چې ټول مسلمان وسره و دردېږي. نو کته ځان ته مسلمان وې نو ته به دغه پیغام دردېږي، دا د پیغمبر وینا ده. کته ځان ته مسلمان وې هغه ماشوم چې نن هغه ټوکړي کېږي، الله ستا بچی نه دی، هغه ښځه چې هغه نن بیجابه کېږي، او هغه انسانان چې د هغوی نه په جمدونې لاسونه پرې کېږي او په ګاډو پورې تړلی کېږي او راښکلې کېږي او موټرسایکل پې د پاسه خېجولې کېږي او په پل ته وخېږي یو دریاب ته خوشې کوي او کشته ولا په ډزو باندې ولي. نو مسلمان چې به مسلمان خپه نه شو دا بلا مسلمان څنګه وي؟ خلک وایي تباه شو، یاره واقعي ظلم شو، زیاتې شو، لیکن مظلومان دي، شهیدان دي، جنت ته لاړل. او دې ظالمانو نه من خدای انتقام علي، خو د قیامت نه خیر روانې دي، دینه به هم خدای انتقام علي او قیامت نه خیر روانې. نو مسلمان له پکار دي چې دی وحدت پیدا کی، مسلمان له پکار دي چې دی اتفاق وکي، مسلمان له پکار دي چې د بل مسلمان د لپاره خدای ته جړاو کی، الله ته زاریو کی مسلمان. او مسلمان له پکار دی چې دې کې نور خبره ټوله شاته کی، دا تور دی کدا سپین دی، دا خړ دی او کدا شین دی، غریب دی او که مسلمان دی، او برما دی او که شام دی او که یمن دی او که پاکستان دی، په یو نقطه دی یو شي چې زم مسلمان او دا مسلمان. یوې ښځې په راجا داهر راغی، راجا داهر او په سند کې د یوې ښځې بېعزتي وکړه. راجا داهر هندو او په سند کې د یوې ښځې بېعزتي وکړه او د هغه ځای نه محمد ابن قاسم راغی او په سند یې حمله وکړه او ټول الی پرېښود چې د هغې یوې ښځې انتقام یې واخېست او هندوان د سند یې ټول تباه او برباد کړل، ټکو سر ترې یې کړل. دا خو ماته مثال پروت دی. مسلمان باندې ازمایش راځي، تکلیف پر راځي په مسلمان. خدا مسلمان چې ازمایش او تکلیف پر راشي نو دا ازمایش او تکلیف د مسلمان د لپاره ظاهري تاوان دی، لیکن په حقیقت کې د خدای د جنت او د رضا د رسېدو ذریعه ده. الله دې زموږ نه راضي شي، الله د ټولو مسلمانانو اتفاق نصیب کړي. الله چې کوم مسلمانان کم ځای کې د کافرانو لاس ته په تکلیفو کې دي او په مصیبت او پریشانۍ کې دي، الله د هغې مسلمانانو مدد وکړي.